يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل ست تکریم پسٹیج باندی تشریف فرما معزز علماء کرام زماخی اڑختا گس اڑختا مختلف قرائے عظام علماء کرام مفتیان او دغشان زما پا دین باندے میند دغا علاقی زما پختانو درانو خواگو مشران کشران امزولی دغ جامعی محتمم بانی مبانی استاذ القراء حضرت مولانا مفتی قاری المقری روح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ داغی برادر محترم حضرت مولانا عتیق اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ زمونگ استاذ دانن پروگرام دا قرآن مجید پا مختلف اڑخونو باندې د اختتام سره تعلق لري زمونږ بازیرونا الحمدلله د حفظ نه فارغیږي او بازیرونا الحمدلله د قراءات نه فراغت حاصلې مونږ تاسو ډیر لوی خوش قسمت یو چې په دغه عظیم پروګرام کې زمونږ استادو ناشته دي او زب مبارکباد ورکوم محتمم صاحب ته او داغي څومره شاګردان چې نن فراغت حاصلې کدا هر یو فن دی خود ټولو تعلق د قرآن سره دی د رب کائنات نه بدغه دعا غواړو چې الله تبارک وتعالى دی د دې دغه مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کی او رب العالمین دی د دې دا مهنت باقی د پاره هم قائم او دائم اوساتی زما محترمو ما سره دلته په سټیج باندې مختلف علما دي یا ما سره خي طرف ته او ګس طرف ته زده دي ټولو علماو کشرم کزه یو خبره کوم دی تبا په حیثیت د استاد د اورولوي او زما د وړاندې ناس زمارونه عوام سمره چې دین اغي تبا په حیثیت د نصیحت دغه دوه درې خبره عرض کوم محترمو د نننی پروګرام تعلق د قرآن مجید سره براه راست دی یقینا چې یو سړی با منطق زده کوي یو سړی با نحو زده کوي یو سړی با دغه شان اصول فقه زده کوي یو سړی با فقه زده کوي یو سړی با احادیث زده کوي دغه ټول سيزونو درجه د قرآن مجید نه کم ده نو دغه شان داغي فضیلتم د قرآن مجید د زده کړې نه کم دی نن چې دا کم پروګرام دی الحمدلله د دې د قاری صاحب مهنت او د زده کوونکو طالب علمانو زده کړه چې د دې تعلق براه راست د قرآن مجید سره دی د دین په مخ د ځمکه د ټولو نلوي خدمت هغه دی چې داغي تعلق د قرآن سره براه راست وي یقینا دا نن محفل او نن پروګرام چې دی دا په مخ د ځمکه د ټولو دینی محافلونه د ټولو نه بهترین او فضیلت والا محفل دی محترمو استاد القراء حضرت مولانا مفتی روح الله المدنی سے یقینا چې زمونږ د مدرسې د طالب علم ملګری دی او د دې زما متعلق دوه درې خبرې وکړي زډیر زیات کمزور مونږه هم سبق ویلې دي خو الحمدلله اغي چې په دې لږ وخت کې څومره مهنت وکړه ناغه دنیا تخکاره دی او د هیڅ نه پټ پناه نه دی زبدا وایم چې
مولانا صاحب مفتی صاحب محتمم صاحب سره زمونږ د مینې او د وینې یو رشته ده او زمونږ خاندان او زمونږ مشران او دغه شان زمونږ د 400 نه بلکې دا زمونږ د دغه خیبر پښتونخوا او د دغه ټول ملک د پاره الحمدلله فخر دی. مونږ هم په فخر کو، خوش قسمته د دغه تنګي او د شیرپو خلک دي چې دغه عظیمه هیرا او دغه بهترین انسان الله پاک تاسو له درکړی دی. اوس په تاسو باندې منحصره ده چې د دومره عظیم سړی نه به تاسو څومره کار اخلي او زه خوشحاله شوم الحمدلله تاسو د هغې سره زیات محبت کوئ. په دغه جامعه کې چې دا کوم بچي تیاریږي دا ټول ستاسو بچي دي او علما چې څومره هغې د ټولو نه لویه خوشحالي دا وي چې د هغې ډېر شاګردان د عوامو وروڼو بچي راشي او هغې ورسره سبق وایي. زه تاسو ته یو عجیبه خبره وکړم محترمو، زما او ستا سره که څوک کېناستل او ما تانې تپوس وکړه چې یاره جي ستا په زړه څه ارمان دی، نو زه خو به ورته ووایم چې یو لوی بنګله وي، ورسره یو بهترین ګاډې وي او ښه په سهولت باندې مې ژوند تېرولی. زما د عوامو وروڼو به هم دغه سوچي، ولې په دنیا کې د سهولت ژوند تېرول دا خو ښه خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده. خو که زما د دې عالم نه، زما د دې قاري صاحب او د دې محتمم صاحب نه چېرته تاسو تپوس وکړه، بلکې تاسو یو ځل ټرای وکړئ او تپوس دې وکړئ، نو دنه چې تپوس وکړي ستا پړه باندې څه ارمان دی، یو ډېر عجیبه جواب به دله درکوي. تا ته به وایي زما پړه باندې دا ارمان دی چې زه د مدرسې نه فارغ شوم، فاضل شوم، چې یو عظیمه مدرسه مال الله پاک راکړي او په هغې کې ډېرې کمرې وي او د دغه علاقې ډېر ماشومان بچي راځي. زه هغې ته قرآن ښایم، زه هغې ته حدیث ښایم، زه هغې ته قرائات ښایم، زه هغې ته د قرآن او د احادیثو څومره علوم او فنون دي زه ورته هغه ښایم. دا مې یو ډېر لوی ارمان دی. ګینې تاسو تپوس وکړئ او بیا وګورئ په دغه مدارسو کې عموما د علماو بچي چې وي نو هغه په نورو مدارسو کې سبق وایي، اکثر د خپل پلار نه سبق مو نه وایي. زما او ستا او د دغه علماو په شوق کې دا فرق دی چې زما خو به دا ارماني چې زما دنیا ښه شي، زما د بچو دنیا ښه شي، زما د علماو دغه شوق وي چې د دغه معاشرې د بچو دنیا و آخرت ښه شي، زما د دغه معاشرې بچي چې دی هغه قرآن او حدیث زده کړي. ما او تا سره د ځان غم دی، زما علماو سره زما او ستا د معاشرې د بچو غم دی. دا زمونږ او د هغې په منځ کې او د هغې او زمونږ د خواهش په منځ کې یو ډېر لوی فرق دی. یوه خبره تاسو ته کوم، دا پروګرام ډېر زیات بهترین دی، ډېر لوی لوی خلک راغلي دي او نور به هم راځي. زه یوه خبره کوم او بیا د خپلې خبرې راټولوم د دغه موقع مناسبت سره. نن چې مونږ او تاسو راجمع شوي یو دې ځای کې مونږ ناست یو، زمونږ د دې ګلالو بچو ختمونه دي، چا قرائات وکړل. ما تپوس وکړه تقریبا چې 80 یا کسانو نه زیات طالب علمان داسې دي چې الله پاک په هغې باندې او د هغې په والدینو باندې رحم وکړو او دومره لوی خلک یې ترې جوړ کړل. محترمو، کله چې یو ماشوم بچي د قرآن زده کړه کوي، کله چې یو ماشوم بچي د قرآن قرائت زده کوي، محترمو په هغې کې د 3 قسمه خلکو کردار وي. تاسو سوچ وکړئ دې خبرې ته، یقینا یو ډېره بهترینه خبره تاسو ته کوم. کله چې یو ماشوم بچي د قرآن زده کړه کوي په هغې کې د 3 قسمه خلکو کرداري. د ټولو ناول د قاري صاحب کرداري چې هغه مدرسه جوړه کړي، هغه کمره جوړه کړي او هغه طلبو ته اطلاع وکړي چې زه به سبقونه شروع کوم، تاسو راشئ محنت وکړي، د شپې تهجد لپاسي، د الله نه وغواړي چې الله ما دغه خپل محنت وکړو تا ته مې مخې ته کېښو، باقي ته پکې برکت اچونکي. نو د ټولو نه لوی محنت په دې کې اول د استاد وي او بیا دویم په دې کې د ماشوم بچي محنت وي چې ماشوم بچي د کور کارونه پرېږدي او راشي دلته په مدرسه کې قاري صاحب ته په تحیاتو کینی، د استاد ادب وکړي، د مدرسې ادب او احترام وکړي، د خپل کتاب او د خپل تختې د هغې ادب وکړي، کینی او محنت وکړي، قرآن زده کړي، نو د دم پکې لوی کردار دی. او دریم کردار د قرآن په دغه زده کړه کې دا د والدینو دی، د مور پلار دی چې هغې نور بچي کار لولیږي او دغه بچي چې هغه قرآن زده کوي هغه د کار نه وزګار کړي او مدرسې ته یې راولي. قاري صاحب ته یې کښېنوي، قاري صاحب دا بچی مې راوستی دی، دی به
بتا سره قرآن زده کوي، دی بتا سره احادیث زده کوي. نو دریم کردار چې راځي نو هغه په دغه قرآن په زده کړه کې دا د والدینو دی. نو تاسو واورئ دا استاد هم بهترین دی، دا شاګردان هم بهترین دي، دا څومره والدین چې خپل بچي د مدارسو ته راولي دا والدین هم ډېر زیات الله ته محبوب خلک دي. او زه د ځانه نه وایم، د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت ستاسو د وړاندې ذکر کوم. زمونږ استاسو مشر د دغه خیبر پختونخوا مفتی اعظم حضرت مولانا پیر طریقت مفتی گوهرعلی شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه تشریف راوړه. حضرت مفتی صاحب استقبال. محترم تاسو نوم دغه امید ساتم چې د مخکې په شان په خپل ځای باندې خاموشه کینې. زه دغه خپله خبره راټولوم. دغه زمونږ محترم مشران اکابر هغوی تشریف فرما دي. انشاءالله د موقع مناسبت سره به مونږ او تاسو ته درنې او خوږې خبرې ارشاد فرمایي. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت می تاسو ته ذکر که فرمایي اذا قال المعلم للصبي قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې یو استاد په مدرسه کې کینی او هغه بچی ته یعنی خپل طالب علم ته شروع د سپارې کوي، نورانی قاعده یا بغدادي قاعده ورته مخې ته کیدي او پاغي ورته ګوته کیدي چې بچی اعوذ بالله شروع کا، ورپسې بسم الله د بیا بت الف با تا زده کیو دا قرآن بس د کیږي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای دغه معصوم بچی په دغه وړه خوله باندې په دغه پسته جبه باندې د ګناهونو نه پاک دغه معصوم بچی چې کله اعوذ بالله شروع کی، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای رب العالمین دا صرف اعوذ بالله شروع کولو سره د درې کسانو بخششو کې او د جهنم نه د بچ کېدو اعلانو کی. هغه درې کسان څوک دي؟ اول هغه معصوم چې هغه دغه سپاره وي او اعوذ بالله وي. دویم هغه استاد چې هغه دغه معصوم بچی ته د قرآن شروع وکړه. او دریم هغه والدین خوش قسمته چا چې خپل بچی راوستو په مدرسه کې دغه مشرانو ته دغه قاریانو ته او دغه علماء کرامو ته کینو چې زما دا بچی به تاسو سره سبق وي. محترم زما استاد لپاره د سوچ خبره دادا یو معصوم بچی صرف په اعوذ بالله شروع کولو سره رب العالمین داغه د والدینو د بخشش اعلان کوي او دغه شان داغه د استاد د بخشش اعلان کوي او دغه معصوم د بخشش اعلان کوي. بیا دغه معصوم چې کله د قرآن ختم وکي، دغه معصوم چې کله قرائات زده کی، نو انسان دی په دې باندې سوچ وکي. یقینا د غور خبره ده چې د قرآن په اختتام کې به رب العالمین دغه والدینو د پاره د څه اعلان کوي، د څه اعزاز اعلان به کوي، دغه استاد د پاره به د څه اعزاز اعلان کوي او دغه بچی د پاره به څه کوي. یقینا د دنیا او د آخرت کامیابی دي هغه خلکو د پاره څوک چې خپل بچی راولي مدرسه کې داخل کی، د هغه استادانو د پاره چې هغه ځان ته شاګردان کینې د قرآن زده کړه ورته کې واغه شاګردان چې هغه په خپل راځي او مهنت کوي استاد ته کینی او د قرآن زده کړه ته کوي. رب العالمین دې په دغه سو ماتو ګړو خبرو باندې مونږ او تاسو ټول له عمل کولو توفیق راکړي. هاذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.